بسم الله الرحمن الرحیم. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې موږ په سعودي کې اوسېږو. دلته عرب د سنتو لحاظ نه کوي، یعنی اکثره وخت سنت بالکل کوي نه، خو زموږ سره بعضې ملګري را سره دي هغه هم د سنتو لحاظ نه کوي، خصوصا د سهار د لمانځه د مخه چې 2 رکعته سنت کیږي هغه اکثره وخت پرېږدي. نو آیا د دغو خلکو دپاره چې دغه سنت نه کوي د دوی دپاره یو دلیل په دې باندې شته؟ او که موږ دا سنت کوو زموږ دپاره په دې باندې د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له طرفه یو څه ارشادات شته؟ محترم وروره، ستاسې دغه مسلې ته موږ په څو وارې باندې جواب ویلی دی. دغه سنت چې 2 رکعته د سهار د لمانځه د مخه کیږي دې ته سنت موکد وایي. زموږ د امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه پر مذهب باندې دغه 2 رکعته سنت د سهار د لمانځه د مخه، 4 رکعته د ماپښین د لمانځه د مخه، 2 رکعته د ماښام د لمانځه وروسته، 2 رکعته د ماخستن د لمانځه وروسته، دا سنت موکد دي، دا تاسې مه پرېږدئ. په یو روایت کې راځي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 2 رکعته سنت د سهار دا بهتره دي در دنیا او ما فيها، یعنی دنیا او په دنیا کې چې څه دي در دې ټولو افضله دغه 2 رکعته سنت دي. نو محترم وروره، تاسې څنګه پرېږدئ؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فيها، دا روایت مسلم شریف دی. په یو بل روایت کې راځي د سیدتنا عائشه رضی الله عنها مبارک څخه دا فرمایي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة. د الله نبی صلی الله علیه وسلم به دغه 4 رکعته سنت د ماپښین د لمانځه د مخه او 2 رکعته سنت د سهار د لمانځه د مخه دا بیا نه پرېښول. دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم عادت و. د حدیث روایت بخاری کړی دی. په بل روایت کې راځي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل اشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق علیه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په نوافلو کې، یعنی په سنت المنځو کې، په نفلو المنځو کې په هیڅ مانځه باندې دونه سخت لحاظ به نه کوي لکه 2 رکعته سنت د سهار. نو دا مه پرېږدئ و خلکو ته مه ګورئ، خپل مذهب او خپله طریقه ټینګه کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.